अस्सलामु अलैकुम। यरा वालेकुम अस्सलाम। अला अकबरा څه خبره ده؟ ته داسې پریشانه ولې ښکارېږي؟ ښځې مې هم ماشومان د ځان سره بوتلل، په کور کې د رزق درک نه لګي، او ښځه مې راته وایي چې ته خپل ځان نشې ساتلی نو ته به موږ څنګه وساتې؟ هغې ماشومان هم بوتلل، څه وکم؟ یاره اکبره ته خو یو بهادر سړی وې، دا په تاسو وشو ماشومانو په شانتې جاړې؟ یاره زما ملګریا چې د کور نه رزق او ماشومان لاړ شي نو د لوی نه لوی زړور سړی به هم په ژړا شي. نو زه څنګه نه جاړم چې روټۍ ته کینم په هغې کې راته هم ماشومان ښکاري. څه وکم هیڅ نه پوهېږم. زه یاره ستا ټولې خبرې صحیح دي، ستا په غم زه پوهېږم. که نوکري درته نه میلاویږي که نه نو څه کاروبار وکړه، څه وړوکی شان دوکان وباسه. د هغې دپاره خو هم پیسې پکار دي که نه؟ او یاره دا خبره خو ده، اوس څه وکړو؟ د ملک حالات داسې دي، یو خو سیاستدانانو دا خلک دوکه کړل چې روره مونږ به دا شي زردان کو هغه شي باردان کو. اوس هغو هغه لیډرو هغه چینی والا ډیلرو دا نور د سرې د ډیلرانو نه پیسې ته اغستې دي او الیکشن یې پې کړی دی، هغوی وګټله او اوس دغه لیډران هغوی د سرې او د چینو د ډیلرانو نه پیسې ته اخلي او الیکشن پې کوي. ظاهره د هغه به د هغو خبره مني، زما او ستا خبره به نه مني، د هغو په لاس کې به لوبیږي او زما او ستا په شانتې خلک بېروزګاره به وي. حالات داسې شي چې مونږ مجبوره شو چې مونږ غلاګانې کوو او شوکې کوو، غلط کارونه کوو. څه وکم؟ غلا وکم؟ ډاکه ولګوم؟ که د نشې کاروبار وکم؟ څه وکم؟ ټیک ته بیا تا خوښه ده دغه شان په کوڅو کې جاړئ اوس ګرځئ؟ سیټ سلیم خبرې کې او خبرې کوم. ستا ماشوم په دې وخت زما په قبضه کې دی. څوک یې ده؟ ما پرېږده، ته صرف د 15 ګروپو بندوبست وکړه او خپل ماشوم دلته نه بوځه. ته څوک یې؟ په کوم ځای کې؟ او دا وایه چې کوم ځای ته راړم پیسې؟ او یاد ساته که تا چېرته د دې په منځ کې پولیس انوالو کړل نو ستا بچی به ژوندی نه پاتې کېږي. نه زما بچي ته څه مه وایه، ته چې هر ځای کې وایې زه به همهغه ځای ته پیسې درړم. وایه ځای خو وښیه کوم ځای ته راړلې پیسې؟
हेलो हेलो हेलो। बचेस्ता बाबा बहुम दलतरा जिस्ता बोतलोला वाला जूस उसका नन बस्तार प्लार सर पूरा हिसाब किताब को मजो हाँ। सेठ सलीम चरते तो जस्ता दलते इंतजार कोम ची सुमरा जर की देखी नुजान दलता राउरा सवा द चालाकी कोशिश होने के गिने खबर दर लनवी वाह ما ته زه خو زه پیسې درلم زه راته خو او زه درلم هم درځم اوس دا څه وشو देखो मर शो उस पर प्लान से जवाब ورکو اوس صرف یو لار ده زما سره زه د پلار نه به دا خبره پټه کم او پیسې به ترې واخلم او ماشوم به چېرته ګزار کما او دا به ټیک وي دی چېرته په بوجۍ کې بندو ودي خو کنه را در خپل لکم ظرف خوې ما تا ته ویلو کنه چې پولیس په مینس کې مراوله اوس به ټول عمر تر خپل بچی لپاره کړېږي یاد ساته زه به تا ته بیا فون وکم زما د خبرې یقین وکړه ما پولیس ته نه دی ویلي دا پیسې والا د الله لپاره پیسې والا زما بچی ما ته واپس کا زما بچی ما راکا د الله لپاره زما بچی ما ته واپس کا الله لپاره زما راکا سلیم भाई څه چلو شو د ماشوم د بچی چې زما بچی اغوا کړی دی د سهار راسه هغه ته ټلیفون کوم هغه فون بند روان د فون نه اوچتوي تاسو داسې وکئ ماله نمبر راکئ نمبر ولیکه 03 03
سلیم بھائی نمبر خو بند دی خبر نه چې زما بچي به په کوم حال کې او چرته کې به وي صبر وکړه سلیم بھائی صبر لګا حوصله هغه وکړه لټو ماغه نه ملاويږي صبر بیا ملاوم یاره اکبره ته دلته ناسې هلته ستا کور والا راغلی دي ستا سخر راغلی دی ستا واړی راویستي کم وخت نه فون کومه تا ته فون دی بند دی کم دی فون ستا چرته دې زما زوی وایا نه نه نشته رسا بچی زما سره چرته دې زما زوی چرته دې زما زوی دا پیسې والا زما زوی مالا راکا زما زوی مالا راکا نه ستا بچی زما سره نشته دی زما زوی وای چې چرته کې دی دا وګوره نمبر دا ستا نمبر دی ما ته وایه زما زوی چرته کې دی وایه که د زما زوی چرته کې دی اون تا خوا کړو زما زوی راکه زما زوی مالا ما ته وایه زما زوی کوم ځای کې دی راکه زما زوی مالا چرته کې دی دا وخله پیسې دا وخله پیسې زما زوی مالا راکه دا وخله پیسې زما زوی مالا راکه راکه زما زوی مالا راکه ستا زوی اوس په دې دنیا کې نشته دی خو ما هغه په قصد نه وجلی نه ما معاف کا دا ته څه وایې